سلامونه احترامات ګران دوستانو، په دې هیله چې تاسې به راته راکړو یاستئ. دوستانو غواړم په نوي ویډیو کې تاسو ته د دوچلان ټیکټ یا هم په المان کې د 9 روي ټیکټ په اړه معلومات درکړم چې څنګه کولی شو دوستانو دغه ټیکټ کانسل کړو. دوستانو که چېرته تاسې دغه ټیکټ په انلاین بڼه اخیستی وي نو دغه به د هرې میاشتې په اول تاریخ باندې په اتومات ډول تاسې ته نوی کېږي او ستاسو له بانکي حساب څخه به هم 9 روي ګرځول کېږي دوستانو. چې زمونږ ډېر دوستان دي چې نه غواړي دغه ټیکټ استفاده کړي نور او غواړي چې دغه ټیکټ کانسل کړي، نو د هغې دپاره غواړم تاسې ته یو ویډیو جوړه کړم چې څنګه کولی شو دغه ټیکټ کانسل کړو. نو د هغې دپاره به دوستانو تاسې راشئ، خپل یو بروزر به خلاص کړئ، هغه که کروم بروزر وي یا هم ګوګل وي، نو تاسې به په هغې کې سرچ کړئ abo.ban.d. دغه په سکرین هم ما درته لیکلي دوستانو، دغه به دوستانو تاسو سرچ کړئ او تاسې ته دغه شانتې یو صفحه راخلاصېږي دوستانو. په هغې کې به دوستانو تاسې لږ لاندې لاړ شئ او په انمیلډن پر دغه سور خط باندې به دوستانو تاسې کلیک وکړئ دوستانو. او دلته دوستانو موږ ته دا صفحه راخلاصېږي دوستانو. دلته به تاسې خپل د ډي بي ناویګاتور کې چې تاسې کوم خپل ځان ته اکاونټ جوړ کړی دی، که په ایمیل هم جوړ کړی وي، که په یو مشخص نوم باندې به جوړ کړی، نو تاسې به هغې کې باره کې که په ایمیل هم جوړ کړی باره به نوم ورکوئ یا ایمیل به ورکوئ او لاندې به د هغې پاسورډ ورکوئ او له هغې نه وروسته به دوستانو تاسې په انمیلډن باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دوستانو له دې وروسته موږ ته دا صفحه راخلاصېږي، یعنې تاسې خپل آنلاین ټیکټ له کوم سایټ څخه اخیستی دی دوستانو. تاسې چې له هر سایټ څخه دغه ټیکټ ځان ته اخیستی وي نو دوستانو تاسې به هغه ورته انتخاب کړئ دوستانو. ما خپله له MVV څخه دغه ټیکټ اخیستی دی، نو زه همدغه سایټ ورته انتخابوم. تاسو دوستانو چې له هر سایټ څخه اخیستی وي دوستانو تاسې به ورته خپل هغه سایټ انتخاب کړئ. نو دوستانو تاسو ته چې دا صفحه راخلاصه شوله دوستانو، په دې کې به تاسې د چیپ کارت نومه یا هم د فیتراک نومه تاسې به له کوم ځای پیدا کوئ دوستانو. تاسې ته چې کوم ایمیل نمبر راغلی دی، نو ریپلی لخوا کوم ایمیل تاسې کله ټیکټ اخیستو په وخت کې راغلی دی، نو هلته تاسې ته دغه د فیتراک نومه پیدا کولی شي دوستانو. تاسې به په دغه اولني کې ورکړئ او که چېرته تاسې دوستانو له دوچلان د ډي بي څخه اخیستی وي دا ټیکټ، نو دوستانو هلته به تاسې ته ابو نومه راځي چې تاسې په ډي بي ناویګاټور کې د خپل ټیکټ دغه تاریخ نه لاندې هغه نمبر پیدا کولی شئ دوستانو. پر دغه لاندې کې چې د ګیپورس داتوم دی، په دې کې به دوستانو تاسو اول خپل د پیدایش تاریخ چې ورکوي اول به پکې ورځ ولیکئ، بیا به میاشت او بیا هم به پکې کال ولیکئ او پر دې لاندینی پوسټ لایل کې به دوستانو تاسې خپل د پوسټ کوډ دوستانو ورکئ. تاسې د پوسټ کوډ یعنی هر پوسټ کوډ دی دوستانو تاسې ورکئ، خپل د پوسټ کوډ ورکئ دوستانو. له هغې څخه به وروسته تاسې پر دغه سور خط باندې کلیک وکړئ دوستانو. له هغې وروسته به دوستانو موږ ته دا صفحه راخلاصه شي دوستانو. مالته په پښتو ترانسلیټ کوي دوستانو، که تاسې سره په الماني ژبه یا په انګلیسي ژبه دوستانو تاسې په هغه صفحه کې لږ ښکته لاړ شئ دوستانو او په کونډیګونګ یا هم پر ختمول پر دغه اپشن باندې به دوستانو تاسې کلیک کړئ دوستانو. او دوستانو له دې څخه وروسته موږ ته دا صفحه راخلاصي دوستانو چې یعنی تاسې ولې غواړئ دغه ټیکټ کانسل کړئ دوستانو. په هغې کې به تاسې نه اول د ختمېدو دلیل غواړئ دوستانو. دوی خپل اپشنونه لري دوستانو چې په هغې کې لیکل شوي په دغه اول خط کې چې تاسې کله کلیک ووایئ دوستانو، نو هلته تاسو ته راځي، نو تاسې کولی شئ بي دلیل انتخاب کړئ یا کوم بل دلیل دوستان لرئ هغه ورته انتخاب کړئ دوستانو. پر دغه دویمه کې تاسې ته تاریخ درکړي چې له کوم تاریخ نه وروسته دوستانو تاسې غواړئ چې دغه ټیکټ تاسې دپاره کانسل شي نور. او پر دریمه کې دوستانو تاسې ته یو ایمیل غواړي دوستانو. هغه که هر ایمیل وي مهمه نه ده دوستانو، فقط د دې لپاره چې تاسې ته یو ایمیل درشي د دوی لخوا چې نور دغه ټیکټ ستاسې کانسل شو دوستانو. نو له هغې وروسته به تاسې دوستانو پر دغه سور خط یعنی پر نور باندې به تاسې کلیک وکړئ دوستانو. او دوستانو له دې وروسته موږ ته دا صفحه راخلاصېږي دوستانو، یعنی په دې کې موږ ته ښکاره کوي چې یعنی ستاسې چې کوم معلومات ورکړي هغه صحیح دي یا غلط دي دوستانو. نو تاسې به دغه وګورئ، خپله میاشت به وګورئ، خپل برېښنالیک یعنی ایمیل ادرس به وګورئ او کوم نمبر چې تاسې ورکړی دی دوستانو هغه به وګورئ دوستانو. له هغې وروسته به تاسې په ګډون لغوه باندې کلیک وکړئ دوستانو. دوستانو موږ ته دا صفحه راخلاصېږي. دا صفحه چې موږ ته راخلاصي یعنی زموږ ټیکټ په بریالیتوب سره کینسل شو دوستانو. له هغې وروسته موږ ته یو ایمیل هم راځي، شاید هغه ایمیل په 1 دقیقه کې او یا هم لږ وروسته راشي دوستانو. دوستانو موږ ته ایمیل راغلی دوستانو، نو راځو دغه ایمیل ګورو چې تاسو ته ښیم. تاسو به راشئ خپل ایمیل باندې به دوستانو کلیک کوئ دوستانو او هغلته تاسې به لاندې ښکته شي یو PDF دی د کونډیګونګ د MVV لخوا، دغې باندې به دوستانو تاسو کلیک کوئ دوستانو. نو دوستانو موږ ته دغه راښکاره شو یعنی چې زموږ ټیکټ په بریالیتوب سره کینسل شوی دی. په دغه کې ټول معلومات شته دی دوستانو. نو دوستانو که چېرته زموږ دغه ویډیو ستاسې خوښه شوي، زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ دوستانو.